په افغانستان کې خو تشویق او حمایت بیخي نشته دی، خو خالص همدغه شته چې چکچکې وهي او ته څوک یې چې ښامار سره په جنګ یې لکه تندره پرې پر مې هم یې ته څوک یې چې طوفان سره لوبېږي. موږ به بیا راځو. موږ له دغسې اتلانو هغه خلکو څه یو څه کړي استعداد ولري له هغو سره به دغسې خپرونې جوړوو او د دوی غږ به تر تاسو رسوو. کول، موټر کش کول، چارمغ په سر ماتول، تر دې بغیر نور مهارتونه هم لري یا کار پرې کوي؟ دا چې زه یو افغان یم او افغانان نه تشویق کېږي نه حمایت کېږي. بس د رسنیو څارونکو سلام، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې ارامه به او ښه روغتیا ولرئ. نن را سره په خپرونه کې داسې ځوان دی چې د ده ځواک به مو حیران کړي. خالق داسې نادر قوتونه ورکړي چې پر عامو خلکو کې نښې هم نه ښکاري. بریال هوتک دی را سره. بریال هوتک څوک دی؟ څه کوي؟ څه کولی شي؟ څه یې کړي؟ کوم ځواکونه لري؟ چا یې لاسنیوی کړی ده؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به راته پخپله بریال ځواب کړي. بریال ستړی مه شئ، ښه راغلاست. په پیل کې که دا راته ووایه چې څنګه مو په خپل دغه ځواک پوه شوئ او لومړی مو له کوم ځای څخه شروع وکړه؟ مننه احمدي صاحب، سلامونه تاسو ته، سلامونه ستاسو اوریدونکو او لیدونکو ته. بریال هوتک یم د ننګرهار ولایت څخه. احمدي صاحب دا ځواک ما ته خدای پاک ډېر وخت نه راکړی و، خو زما عمر کم و او د کور به اجازه مې نه درلوده چې دا هغه وکړم. ډېره مننه هوتک صاحب. په خپلو خبرو کې مې یادونه وکړه چې کوچنیتوب کې دغه ځانګړتیاوو باندې زه پوه وم، خو کورنۍ اجازه نه راکوله. که کیسه راته وکړي چې څنګه پوه سوې یا دا هم په اوس وخت کې چا تشویق کړې تر څو تر دې ځایه راورسېدې؟ صاحب په دې خو زه ډېر وخت نه پوهېدم چې زه دا کارونه کوی شم، خو ما دا نه کول. او یو ورځ بس مکتب کې چې دی زموږ د سیملي نوبت شو، نو همدې سیمپیانو زه تشویق کړم او ویې هڅولم چې ته باید دا نمایشات دې وکړې چې ویې ګوري چې دونه استعداد او وړتیا لري چې دا کار کوی شي. نو د هغې په همکارۍ سره ما دا نمایشات وکړه. بیا اوس د کورنۍ په دې اړه څه وایي؟ طبعا دغه ستا نمایشونه په کلیو بانډو کې هم خپور سوي یا ټولنیزه رسنۍ نن سبا تر هر چا تر کوره رسېدلی، ممکن ویډیوګانې یې ستا لیدلي. اوس دوی په دې اړه څه وایي؟ اوس خو به مخالفه نه یي؟ احمدي صاحب ډېر تشویق چې دی خپلې کورنۍ راته بیا راکړو چې کله ما دا نمایشات وکړې او زما نمایشاتو ویډیو یې وکتله، زما نمایشات یې وکتلې، خپلې کورنۍ ډېر تشویق کړم، پلار مې او ورونو مې ډېر تشویق یې راکړو. که راسو دغې ته هوتک صاحب، د خلکو تشویق یوازې دا ده چې هر څوک درته وایي زموږ اتل یې، چکچکې درته کوي، موږ د ملاتړ کوو، یوازې دومره درته وایي؟ که تر اوسه پورې دې چا لاسنیوی هم کړی یا چا ژمنه درسره کړې چې له هېواده بهر یا نورو ولایتونو ته د نمایشونو بیولو او د دې زمینه برابرول چې ته هلته خپل نمایشونه وړاندې کړې، دا ژمنې هم چا درسره تر اوسه کړي او که نه؟ احمدي صاحب په افغانستان کې خو تشویق او حمایت بیخي نشته دی، خو خالص همدغه شته چې چکچکې وهي او دونه ووایي چې موږ د ملاتړ کوو. او نور خو داسې کس نه دی را پیدا شوی چې ما ته یې ویلي چې زه د ملاتړ کوم او تا نورو هیوادونو ته ولېږم یا او هلته نمایش وکړي، هلته دې خلک وګوري. خو که چېرته دا یو د بل هیواد کس و، هغه به ډېر تشویق شوی او ډېر به حمایت شوی و. خو دا چې زه یو افغان یم او افغانان نه تشویق کېږي نه حمایت کېږي، بس همدغه وجه ده. په غوړه کې د لاس وهل، مخ پرېمینځل، په دې اړه به وروسته وغږېږو. ملګري ډېر غواړي چې په دې اړه وغږېږي. لومړی به دا راته ووایي چې دا مهارتونه دي چې موږ په ویډیوګانو کې ګورو، د اوړو جګول، کلکه اوسپنه په خوله کږول، موټر کش کول، چارمغ په سر ماتول، تر دې بغیر نور مهارتونه هم لري یا کار پرې کوي؟ احمدي صاحب ډېر نمایشات دي چې زه کوی شم، د دې نه علاوه نور نمایشات هم شته چې زه وکولی شم، خو بدبختانه چې زمینه راته نه ده برابره شوې. ډېر نمایشات دي چې زه کوی شم، زه په ځان باندې باور لرم چې کوی شم، خو زمینه راته نه ده برابر شوې. دغه پوښتنه ډېره جالبه ده او ډېر ملګري غواړي په ده پوه شي. دا په ګرمو غوړیو کې لاس وهل بیخي خلکو ته جالبه او ناممکنه ده. که نور حرکتونه وګورو بیا هم د تمرین او سپورټ له اړخه یو څه کم یو څه ورته برابري، خو دا ډېره ناممکنه ده. همداسې په افغانستان کې یو بل ځوان هم دی چې جاوید افغان نومیږي، ورته وړتیا هم لري. که دې په اړه راته ووایي
چې دا څنګه تمرین دې کړی یا همدا ځواک الله تعالی درکړی او دغه څه کوې په غوړیو کې لاس وهې په مخ کې دا بیا وروسته څه مشکل تاته نه جوړي یا هم په دې وخت کې که د سوځېدا په اړه به ووایو ځکه که هر څوک غوړیو ته لاس واړوي ممکن وسوځي خو تاسو په مخ کې اچوئ ها تاسو کوئ نو داسې ستونزه نه جوړي تاسو ته یا د کوم ډول یعنی ملګري دې ته بیخي حیران دي که په دې اړه یو څه راته ووایي احمدي صاحب تر اوسه پورې خو مونږ ته کوم مشکل نه دی پېښ شوی په دې غوړیو کې بس دا ځواک الله را کړی دی او په اول ځلې یا دویم ځلې چې دی لږ معمولي چې دی دا زما لاسونه هم خراب کړلې او اوس چې دی په ځان باوري یم چې اوس هېڅ هم پې نه کېږي او په ځان اوس بیخي باوري یم انشاءالله او جاوید افغان ورور زمونږ ملګری دی هغه هم زما ملګری دی هغې ته هم خدای پاک دا وړتیا او استعداد ورکړی دی هوتک مننه د جاوید افغان او ستا په وړتیاو دي نور هم د خدای جل جلاله برکتونه وي په اخرو کې دا هم درنه اورو اوس چیرته ژوند کوئ زده کړې مو څومره کړي اوس په کومو کارونو بوخت یې احمدي صاحب فی الحال اوس هم په ننګرهار ولایت کې ژوند کوو او زده کړې د 12م ټولګي څخه اوس فارغ شوی یم او پروفیټ بوکس رشته کې او پهلواني رشته کې هم کار کوم او ورزش سره ډیره بې حده مینه لرم او غواړم چې د ورزش په برخه کې مخ ته لاړ شم او افغانستان ته بریاوې راوړم افغانستان نوم وځلوم بیرغ یې وځلوم او همدغه زما هدف او مقصد دی افغان قهرمان ځوان د آزادو سیالیو اتل ښاغلی بریال هوتک له تا مننه چې خپرونه کې د راسره برخه واخیستم یو شی باید زه اورېدونکو ته ووایم هغه پوښتنې چې تاسې له بریال درلودلې او مطرحه شوې انشاءالله په بلې خپرونې کې به موږ له بریال نه هغه څه اورو چې تاسو پوښتنې په کومې په زړه کې پاتې له تا مننه بریال په خپرونه کې د راسره برخه واخیستل افغان حکومت ته دې یوه لنډه غوښتنه ووایه څه غوښتنه لرې ترڅنګ یې ځوانانو ته په وروستیو کې څه پیغام ورکوي احمدي صاحب د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ تشویق کړي موږ حمایت کړي او موږ ته داسې چانسونه برابر کړي چې موږ نورو هیوادونو ته لاړ شو اول ته د افغانستان نوم وځلو او افغانستان ته بریاوې راوړو او ځوانانو ته هم دغه د احمدي صاحب چې اول خو تعلیم وکړئ که د تعلیم ترڅنګ وخت لرئ نو ورزش هم ورسره وکړئ او بې ځایه ګرځېدل نشې دې کارونه ځان وساتئ او خپل تعلیم او ورزش ته وخت ورکړئ مننه احمدي صاحب چې تاسو ماته وخت راکړو کور مو ودان الله مو راته ژوندي لره بریال هوتک مننه تاسو د دې وړ یئ چې وخت درکو اوریدونکو له تاسو څخه هم هیله ده چې دغسې ځوانان وهڅوئ دغسې ځوانانو ته مینه ورکړئ که نور څه مو له وسه نه کیږي د دغوی غږ تر ډیرو خلکو پورې ورسوئ په اوس وخت کې هغه خلک چې افغان کلتور ته سپکاوی کوي هغه خلک چې فحشه خپروي هغه ته اتل ویل کیږي راځئ دغسې ځوانان تشویق کړو تر څو وطن ته ویاړونه راوړي موږ به بیا راځو موږ له دغسې اتلانو هغه خلکو څه یو څه کړي استعداد ولري له هغو سره به دغسې خپرونې جوړو او د دوی غږ به تر تاسو رسو مننه چې خپرونه مو واورېدله کور آباد تر بیا ښې چارې د الله په امان ډېر ښکلی دا ته څوک یې چې ښامار سره په جنګ یې لکه تندره پرېوتی پر نهنګ یې دا ته څوک یې چې طوفان سره لوبېږي څومره زغر دې څه پیاوړی دا څه دنګ یې